د پښتون جرګې په اړه د طالبانو او پخوانیو افغان چارواکو غبرګونونه. طالبان د ISI لوبه ګڼي خو نور د خپلواکۍ په لور یو ګام. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو امر بالمعروف وزارت ویان د خیبر جرګه د ISI پټه اجنډا بللې ده. د سیف خیبر په نوم دغه طالب چارواکی لومړی کس دی چې د طالبانو له منځه پر دغه جرګې داسې تور پورې کړی. بلخوا طالب فعالان هم پر یاد جرګې د پنجاب پالنې تورونه لګوي، خو جنرال مبین بیا د منظور پښتین او جرګې ملاتړ کړی. د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په خیبر کې د پښتنو د سترې قومي جرګې له بریالۍ ترسره کېدو او دغه راز له پریکړو بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلي کرزي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د خیبر جرګې جوړول په سیمه کې د ستونزو د اوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. د دې قومي جرګې له پریکړه لیک خپل کلک ملاتړ اعلانوم او په خاصه توګه د جرګې د هغه غږ چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره وشو ستایم. د هیواد پخوانی جمهور رئیس دغه راز د پښتنو قومي جرګه کې د ښځو پراخ ګډون د نجونو له تعلیم د ملاتړ غږ پورته کول او د منظور پښتین هڅې ستایلې دي. د هغه په وینا جرګه یو تاریخي دود دی. په یاده جرګه کې د ښځو د پراخ ګډون او د تعلیم پر ارزښت د ټولو تاکید دا څرګندوي چې په سیمه کې میشت خلک د امن او متمدن ژوندانه غوښتونکي دي. زه د دې جرګې د جوړېدو برخه کې د منظور پښتین هڅې ستایم. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر پر ایکس پاڼه لیکلي چې د پښتنو قومي جرګې ګډونوال د ولس رښتینې غوښتنې په ډېرې هوښیارۍ او امانتدارۍ سره په لر او بر کې وړاندې کړي. هغه وړاندې لیکلي د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت باید په مسؤلانه ډول چلند وکړي. د ډیورنډ فرضي کرښې په دواړو غاړو کې پر پرتو ولسونو ظلم او محرومیت نور د زغملو نه دی او چاړه د دوی هډوکو ته رسېدلې ده. ښاغلي اتمر لیکلي چې ولس او نړۍ د دې جرګې وروستیو پریکړو ته په تمه دي. همدارنګه نوموړي لیکلي دا جرګه به یو ځل لنډمهاله غونډه نه وي ځکه ملت د استبدادي نظامونو د بدلولو لپاره په ښه اراده کړې ده. د خوست پخواني والي حلیم فدایي په خیبر کې د پښتنو جرګه بریالۍ بللې او وایي چې منظور پښتین باید خپل خوندیتوب او امنیت ته ډیره پاملرنه وکړي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ستراتیژیکې پالیسۍ پر خلاف ستراتیژیکې پریکړې ستراتیژیکه حوصله غواړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.